المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم. ختیځ او لویدیځ ټول د الله دی. په هر لوري چې تاسو مخ واړوي همغه لوري ته د الله مخ دی. الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهیدونکی دی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وی وایي چې الله څوک په زوی ولي سره نیولی دی. الله لدی خبرو پاک دی. اصلي حقیقت دا دی چې د ځمکې او اسمانونو ټولې هستۍ د هغه دي. ټول د هغه د امر منونکي دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هغه د اسمانونو او ځمکې هستونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شه نو هغسې کیږي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ناپوهان وایي چې الله په خپله ولې موږ سره نه غږیږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي. همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولې. د دې ټولو مخکنیو او وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي. باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. مونږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی او د دوزخ د خاوندانو په هکله ته نه پوښتل کیږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یهودیان او عیسایان به هیڅکله له تا نه خوشحاله نشي تر څو چې ته د هغو په لاره لاړ نشي. دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې همغه ده چې الله ښودلې ده او که ته له هغه علم نه وروسته چې درکړی شوی دی د هغو په خواهشونو پسې لاړ شي نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله له نیونې نه دې وژغوري. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی داسې لولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی. هغوی ورباندې د زړه له کومې ایمان راوړی دی او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوره کړي هغوی په اصل کې زیانمن دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې پر تاسو مې لورولی او دا چې ما تاسو ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. او ویریږئ له هغې ورځې نه چې هیڅوک به هیڅ چاته یوه ذره په درد نه خوري
نه بل چانه فدیه قبول کړای شي، نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهکارانو ته له کومې خوانه څه مرسته ورسېدای شي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم باندې د هغه رب د څو خبرو ازمایښت وکړ او هغه ټولې سرته ورسولې، نو الله فرمایل زه تا د ټولو خلکو قائد ټاکم. ابراهیم عرض وکړ او آیا زما له اولادې سره همدا وعده ده؟ هغه جل علا شانه ویل زما وعده له ظالمانو سره نشته. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. او دا چې موږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی او خلکو ته امر کړی و چې په کوم ځای کې چې ابراهیم د عبادت لپاره درېږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړی او ابراهیم او اسماعیل ته مو په کلکه ویلي و چې زما دا کور د طواف کوونکو، چیله کېدونکو یعنی اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره ستره کړی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. او دا چې ابراهیم دعا وکړه ای زما ربه دا ښار د امن ښار وګرځوه او د اوسیدونکو څخه چې څوک الله او آخرت مني هغو ته هر ډول میوې روزي کړه. د هغه رب په جواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځني ژوندانه وسایل خو زه هغو ته هم ورکوم، خو عاقبت به هغوی د دوزخ په لوري راکاږم او هغه ډېر ناکاره استوګنځای دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او دریاد کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله ای زمونږ ربه لمونږ نه دا خدمت قبول کړه، ته د هر څه اوریدونکی او په ټولو شیانو پوهیدونکی. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ای ربه مونږ دواړه تا ته غاړه ایښودونکي وګرځوه، زمونږ له ذوات نه یو داسې قوم راوبرکوه چې تا ته غاړه ایښودونکي وي. مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زمونږ توبه قبوله کړه، ته لوی بخونکی او رحم کوونکی. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. او ای ربه په دې خلکو کې د همدوی له قوم نه یو داسې پیغمبر را پاڅوه چې دوی ته ستا آیاتونه واوروي، هغو ته کتاب او حکمت ور زده کړي او د هغو ژوند ستره کړي. ته د لوی قدرت او حکمت څښتن یې. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اوس څوک دی چې د ابراهیم د مسلک نه کرکه وکړي له هغه چا پرته چې په خپل ځان په حماقت او جهالت کې اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولی شي؟ ابراهیم خو هغه څوک دی چې مونږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره غوړه کړیو او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولۍ کې وي. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هغه داسې و چې کله یې رب ورته وویل غاړه کېږده نو هغه سم د لاسه وویل ما د کائناتو واکوال ته غاړه ایښې ده. پر همدې مسلک باندې د تلو لارښودنه هغه خپل زوجات ته کړې وه او همدا سپارښتنه یعقوب خپل اولادې ته کړې وه. هغه ویلي و چې زما بچیانو الله ستاسې لپاره همدا دین غوره کړی دی له دې امله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شئ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. او آیا تاسې هغه وخت حاضر وئ چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتېده؟ د مرګ په وخت کې له خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړه بچیانو له ما وروسته به تاسې د چا بندګي کوئ؟ هغو ټولو په ځواب کې وویل موږ به د همغه یوه خدای بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم اسماعیل او اسحاق په خدایي منلی دی او موږ همغه ته غاړه ایښودونکي یو. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغوی څه کسانو چې تیر شول څه چې هغو ګټلي دي د هغو لپاره دي او څه چې تاسې ګټئ هغه ستاسې لپاره دي له تاسې نه به د دې پوښتنه ونه شي چې هغو څه کول. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يهوديان وای يهوديان شي نو سم لار به عمومي عیسایان وای عیسایان شي چې هدایت درته وشي دوی ته وای نه بلکې د ابراهیم مسلک چې پاک هو او ابراهیم له مشرکانو نه نو. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمانان وایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی او هغه چې ابراهیم اسماعیل اسحاق او د یعقوب زوجات ته راغلی او هغه چې موسی عیسی او نور ټولو پیغمبرانو ته د هغو د رب له لوري ورکړی شوی. موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر نه کوو او موږ الله ته سرټیټوونکي یو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بیا که هغوی همغسې ایمان راوړه لکه چې تاسې راوړی دی نو سمه لاره یې وموندله او که له هغه نه مخ واړوي
نو څرګنده خبره ده چې هغوی په ځیلیتوب یعنی شقاوت کې نښتي دي. له دې امله ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله ستاسې د ملاتړ لپاره کافي دی. هغه هر څه اوري او پر ټولو شیانو پوهیږي. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ویا د الله رنگ غوره کړی د هغه رنگ نه به ښه د چا رنګ وي او موږ د همغه بندګي کوونکي یو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ای پیغمبره دوی ته وایا آیا تاسو د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ؟ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسې. زمونږ عملونه زمونږ او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي او موږ خپله بندګي یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا آیا ستاسې وینا دا ده چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او د یعقوب زوزات ټول یهودیانو یا نصرانیانو؟ ووایه تاسې ډېر ښه پوهیږئ که الله له هغه چانه به لوی ظالم بل څوک وي چې د الله له لوري هغه ته د یوې شاهدۍ ذمهواري ورلغاړې شوې وي او هغه پټه کړي. ستاسې له حرکتونو څخه خو الله ناخبره نه دی. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغوی څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره او ستاسې ګټلي ستاسې لپاره د تاسې نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونه شي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ناپوهان به ارومرو وای پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کو. ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي، د الله چې هر چاته خوښه شي سمه لاره ورښي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. او په همدې ډول مونږ تاسې یو امت وسط ګرځولي یاست تر څو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي. پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي. دا کار خو ډیر سخت مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه. الله به ستاسې دا ایمان هیڅکله ضایع نه کړي. باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
لنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون د آسمان لوري تستا بیا بیا مخ او ختل مونږ وینو دا د مونږ ته د هغې قبلې لوري ته ګرځو چې ستا خوښیږي د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ وکړئ کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی خو له دې سره سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين کته د اهل کتابو ته هر نښانه راوړي نشي کېدای چې دوی ستا د قبلې پیروي وکړي او نه ته دا کولای شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي او د هغو هیڅ یوه ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیاره نه ده او کته له هغه علم نه وروسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمېرل شي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون کوم خلکو ته چې مون کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپله اولاده پیژني خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري نو ته د هغه په باب هېڅکله شکمن کېږه مه ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ هر چیرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي د هغه له قدرت نه هیڅ شی د باندې نه دی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ته چې له هر ځای نه تېرېږې له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حقه فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بخبرا ندي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون او له هر ځای چې تیریږي خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چیرته چې تاسو یې د همغه لوري ته مخ واړوي لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسو په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ورنشي او د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړل شي ولهغونه مو ویریږي بلکې له مانه ویریږي
او د دې لپاره چې زه پر تاسو خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسو د همغه اخلاصون لار ومومئ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لکه چې تاسو ته په دې سره برای در په برخه شوي چې ما تاسو په منځ کې په خپل د تاسو نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي، تاسو ژوند ستر کوي، تاسو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسو ته هغه خبرې درزده کوي چې تاسو پرې نه پوهیږئ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لدې عمل تاسو ما په یاد لرئ، زه تاسو یاد کړم او زما شکر ادا کړئ، د نعمت ناشکري مکوئ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے مومنانو په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ، الله د صبر لرونکو ملګری دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او هغه خلکو ته چې د الله په لار کې ووژل شي مړه موایي، داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي، مګر تاسو دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. او مونږ به ارومرو په ویرا خطر الوګه د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې پاخته کولو پر تاسو ازمویښت کوو او زیره ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وای مونږ د الله یو د هغه لوري ته ورګرځېدونکي دا همغه کسان دي چې د دوی د رب له خوا پر دوی مغفرت او نعمت ده او هدایت کړی شوی دي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. په یقیني توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي. د دې امر څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره وبال نشته کله دې دوه غونډیو ترمنځ طواف وکړي او څوک چې په خوخه مینا څه نیک کار وکړي الله پر خبر دی او د هغه قدر کوونکی دی. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کوم خلق چې زمون نازل شوی روخانه لارښودنې او هدایات پټوي داسې حال کې چې مونږ هغه د ټول انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړی دي باور ولري چې الله هم ور باندې لعنت وایي او ټول لعنت ویونکي هم ور باندې لعنت وایي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البته څوک چې دا کار پریږدي خپل کړو سم کړي او چې پټ کړیو د هغو په بیانولو پیل وکړي هغه ته به زه بخښنه وکړم
او زه لوی بخونکی او رحم کوونکی. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. کوم کسانو چې د کفر چلند غوره کړ او همدا د کفر حالت کې مړ شول په هغو باندې د الله پرښتو او ټولو انسانانو لعنت ده. په همدې لعنتي حالت کې به د تل لپاره اوسیږي، نه به د هغو په عذاب کې اسانتیا راشي او نه به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړی شي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ستاسو خدای همدا یو خدای دی، له هغه رحمان او رحیم نه پرته بل کوم خدای نشته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. د دې حقیقت پیژندنې لپاره که کومه نښه نښانه په کار دنو څوک چې له پوهې نه کار اخلي د هغو لپاره د آسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یو په بل پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې په هغو کښتیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د وړلو راوړلو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي را ګرځي، د باران په هغو اوبو کې چې الله له پاسه راوروي او د هغو په وسیله ځمکه ژوندۍ کوي او په خپل دغه انتظام سره په ځمکه کې هر راز ساکخان خوار کړي دي، د بادونو په لګېدو کې او په هغو وریځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکیل دي بې شمیره نښانې دي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. خدای پر یووالي باندې د دې ښکارات څرګندو دلالت کوونکو نښو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلک داسې دي چې له الله نه پرته نور د هغه سیالان او مخې ګرځوي او پر هغو داسې میندې لکه چې څنګه له الله سره مینه لرل ښایي. په داسې حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر چا زیات الله ګران وي. هغه ادراک او احساس چې د ظالمانو ته د عذاب د لیدو په وخت کې پیدا کېدونکی دی، که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به راغلی وای چې ټول قوت او ټولې واکمنۍ یوازې الله لره دي او په دې به هم باور شوی وای چې الله سره ډیر سخت عذاب شته. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. کله چې هغه سزا ورکړي په هغه وخت کې به حالت داسې وي چې هماغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بیزاري څرګنده کړي، خو په عذاب به اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرېکړه شي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو پیروي کوله او به وایي چې کاشکې یو ځل بیرته دنیا ته زمونږ تګ شوی وای، نو څنګه چې نن دوی له مونږه بیزاري څرګندوي نو مونږ به هم له دوی نه بیزاري ښکاره کړې وای. په دغه راز به الله د دې خلکو هغه عملونه چې دوی په دنیا کې کوي داسې د دوی مخې ته کېږدي چې دوی به د افسوس او پښیمانتیا لاسونه سره وموښي، خو له اور نه د وتلو هیڅ لار به پیدا نه کړي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے خلکو پس مکه کې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه خورئ او د شیطان په خودل شو لارو مزي هغه ستاسو ښکارا دښمن دی. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تاسو ته د بدی او بے حیايي امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبري وتړي چې تاسو پرې نه پوهیږي چې هغه الله نه دی ویلي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. غوته چې کله ویل کیږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړي نو په جواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. خنو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نوي اخیستی او سمه لارې نوي موندلي، آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. دا خلک چې د خدای پر خودل شوی لار باندې لتلونه انکار کړای دی، د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څارویو ته आवाज کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے مؤمنانو، که تاسو پر اختیار سره د همدې الله بندگی کوونکی یاست نو کوم پاک شیان چې مونږ درکړي دي هغه په بے پروايي سره خورئ او د الله شکر باسئ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. د الله لوري کې پر تاسو څه بندیز لګول شوی دی نو هغه دا دی چې د خپل مړ شوي یعنی مردار غوښه د وینې او د خوګ د غوښې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم شی مخورئ چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی. هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بیل دی چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تیری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته. الله بخونکی او رحم كونك. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقط دا د څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړي دي او په لږ غوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي، هغوی په اصل کې خپلې ګېډې له اوره ډکوي. د قیامت په ورځ به الله جل علا شانه هیڅکله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دا هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې ګمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب واخیست. څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا ټول کارونه زکه وشول چې الله خو له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی، مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځته راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډېر لرې لاړل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یوازې دا نه ده چې تاسې خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوئ یا لویدیځ لوري ته، بلکې نیکی دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او پرښتیا او د الله نازل کړای شوي کتابونه او د هغه پیغمبران د زړونو کومې ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، پردیسیانو، درویزګرو او د غلامانو په ازادۍ مصرف کړي، لمونځ قایم کړي، زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي ترسره یې کړي او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي. همدا ریښتینی او همدا پرهیزګار خلک. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو، ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي او غلام د غلام په بدل کې او ښځه د ښځې په بدل کې. هو کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمي کولو ته تیار وي نو په ښه وجه د وژنې د بدل په باب اقدام وشي او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه یې ورکړي. دا ستاسو د رب له خوا سانتیا او رحمت ده. کله دین وروسته څوک تجاوز وکړي د هغه لپاره دردونکی عذاب ده. ولكم في القصاص حياة
يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وخياران ستاسي لپاره په قصاص کې ژوند دی، په کار ده چې له دې قانون نه سر ونه غړوئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. پر تاسو باندې فرض کړی شوی ده چې کله له تاسو نه د کوم یو د مرګ وخت را نږدې شي او هغه له ځانه وروسته مال پرېږدي، نو مور پلار او خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي. دا حق دی پر پرهیزګاران. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نو چا چې وصیت واورید او بیا یې هغه بدل کړ، نو د هغه وبال به د بدلونکو په غاړه وي. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. البته کله چا سره دا اندېښنه وي چې وصیت کوونکی په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق تلفي کړې ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي، نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی ده. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مؤمنان، پر تاسو روزي فرض کړی شوی لکه چې له تاسو نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړی شوی وي. له دې نه دا هیله ده چې تاسو کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. د څو ټاکلو ورځو روژې دي، کله تاسو نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي، نو په نورو ورځو کې د همغومره شمېر پوره کړي. او کوم خلک چې د روژې نیولو وس نه لري، لکه د لوی عمر او دوامداره مرض خاوندان او نه نیسي، نو هغه د فدیه ورکړي. د یوې روژې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي. او څوک چې په خپله مینه څه زیاته نیکي وکړي، نو دا د همغه لپاره غوره ده. خو که تاسو پوهیږئ، نو ستاسو لپاره ښه همدا ده چې روژه ونیسئ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان هغه میاشت چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو، چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي، پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي. او که څوک ناروغ یا مسافر وي، نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمېر پوره کړي. الله پر تاسو آسانتیا راوستل غواړي، سختی راوستل نه غواړي.
له دې امله تاسو ته دا طریقه ښودل کیږي ترڅو تاسو د روزو شمیر پوره کړئ شي او په کوم هدایت چې الله تاسو سرلوړي کړی په هغه سره د الله لوی وستایي او شکر کوونکی اوسئ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے پیغمبره، زما بندگان کله تانه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغه ته ووایه چې زه ورته ډیر نږدې یم. بلونکی چې کله ما وبلی زه د هغه بلنه اورم او جواب ورکوم نو هغه ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي. ته دا خبره هغه ته واوروه کیدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ستاسو لپاره د روژې په شپو کې خپل میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړی شوي دي. هغوی ستاسو جامه او تاسو د هغو جامه یاست. الله ته څرګنده شوه چې تاسو په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوئ خو هغه ستاسو ګناه وبخله او در تیر شو. اوس تاسو له خپلو میرمنو سره د شپې یو ځای شي او کوم خوند چې الله تاسو ته روا کړی دی هغه واخلئ. همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپې د داغه څړیکه تر سترګو شي. له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ او کله چې تاسو په جماعتونو کې څیله یاست یعنې اعتکاف کوئ نو د خپلو میرمنو سره نږدېوالی مه کوئ. دا د الله وضع کړي حدود دي، دې ته نږدې مه ورځئ. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. او تاسو مو په خپل منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خوري او مو هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوي چې تاسو ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. خلق لتا څخه د سپوږمۍ د نری کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي. ووایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي. دا هم ورته ووایه چې دا څه نیکي نه ده چې تاسې خپلو کورونو ته د هغو د شا له لوري ننوځئ. اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله له خفه کولو نه ځان وژغوري. نو تاسې خپلو کورونو ته د دروازو له لارې ورشئ. له الله نه ویریدونکي اوسئ ښایي چې بریالیتوب در په برخه شي.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. او تاسو د الله په لار کې له هغو کسانو سره وجنګیږئ چې له تاسو سره جنګیږي، خو تیری مه کوئ چې الله تیری کوونکي نه خوښوي. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. له هغو سره وجنګیږئ هر چیرته چې ورسره مخامخ شي، هغوی وباسئ له کومه ځایه چې هغو تاسې ایستلي، ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی، خو فتنه له هغه نه هم ډیره بده ده. او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نوي جنګېدلي، تاسې هم ورسره مه جنګېږئ، خو تر څو پورې چې هغو هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی، نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو هم دا سزا ده. بیا که هغوی منع شول، نو وپوهیږئ چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. تاسو له هغو سره جنګیږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی لاس په سر شول، نو وپوهیږئ چې له ظالمانو پرته د بل چا په ضد لاس غځول روان نه دي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. د حرام میاشتې بدله همغه حرامه میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي. نو که څوک پر تاسې تیری وکړي، تاسې هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ. البته له الله نه په ویره کې اوسئ او په دې وپوهیږئ چې الله د همغو خلکو ملګری دی چې د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. د الله په لار کې مال ولګوي او په خپل لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ. د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله ښېګڼه کوونکي خوښوي. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه تر سره کړئ
او که چیرته ایثار شي نو چې هر څه قرباني مو د الله سره پوروي د الله حضور ته وړاندې کړئ او خپل سرونه مخري تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسیدلی او که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي او لدې عمل خپل سر وخري نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیه په توګه روزي ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي بیا که تاسو ته امنیت په برخه شو او تاسو د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چا چې له تاسو څخه د حج د ورځو لراتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه د خپل وس په اندازه قرباني وکړي او که قرباني ونه میندله نو 3 روزې د حج په دوران کې او روزې د کور ته لستنېدو وروسته په دغه شان د 10 روزې پوره کړي دا آسانتیا د هغه چا لپاره ده چې کور کهول مسجد حرام ته نږدې نه وي د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغوري او په دې خو وپوهیږي چې الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب د حج میاشتې ټول ته څرګندې دي څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل څه ناوړه فعل څه جنگ جګړه صادره نشي او تاسو چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهیږي د حج د سفر لپاره د لارې توښه در سره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده نو ای هوښیارانو زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين او کله حج کولو سره سره تاسو د خپل رب د فضل په لټه کې هم شي نو څه باک نه لري بیا چې کله له عرفات نه زینو په مشعر الحرام یعنی مزدلفه کې ایثار شي الله یاد کړئ او په هغه شان یاد کړئ چې تاسو ته لارښودنه کړې ده که نه خو له مخکې تاسو گمراه وئ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بیا لکم زاینه چې نور ټول خلق را ګرځي له همغه ځای تاسو هم را وګرځي او له الله نه بخنو غواړي په یقیني توګه هغه بخونکی او رحم کوونکی دی فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو په خوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغسې اوس الله یاد کړئ بلکې له هغه نه هم زیات خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ای زموږ ربه موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او څوک وایي ای زموږ ربه موږ ته هم د دنیا او هم د آخرت کې ګڼې را په برخه کړه او موږ د اور له عذابه وساته أولئك لهم نصيب مما كسبوا
والله سريع الحساب. دا سه خلق په خپل کړو سره سم په دواړو دارینو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځن را نشي. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. دا د شمار څو ورځې دي چې تاسو باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ. بیا که څوک تلوار وکړي په دوه ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته او که څوک راستنېدل وزنډوي نو هم څه باک نشته په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي. د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کېدل دي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسو ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیکنیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډیر سخت دښمن وي. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي، کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي. په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅکله فساد نه خوښوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. او کله چې ورته ویل کیږي چې الله نه ویریږي نو د خپل پت او آبرو مفکورې پر ګناه ټینګوي. د داسې بني آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. د بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے مؤمنانو تاسو په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مکوئ چې هغه ستاسو ښکارا دښمن دی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. کومې ښکارا څرګندې لارښودنې چې تاسو ته راغلي دي که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسو وښویږئ نو ښه وپوهیږئ چې الله پر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. که د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو نه وروسته بیا هم خلک سم نه وي نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چترۍ ودروي د فرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړی شي خو پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کېدونکي دي. بل بني إسرائيل
إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لبني اسرائیلونه پوښتنه وکړه مونږ څنګه ښکارا څرګندې نښې نښانې ورښودلي دي او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له موندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي هغو ته الله څنګه سخته سزا ورکوي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کوم خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغو ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي او د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي نو د الله واک دی چاته چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. په لومړي وخت کې ټول خلک په یوه لاره روان بیا چې دې وځي دوام ونه کړ او اختلافونه رامنځته شول نو الله پیغمبران ولېږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولېږه تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نو چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې نه اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی هغو د روښانه لارښودنو له موندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تېری وکړي نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو ایمان راوړ په خپل اذن د حق هغه لاره وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی د الله چې چاته خوښه شي سم لاره وښي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تاسې دا انګېرلې چې هم داسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تېر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي په هغو ستونزې راغلې کړاوونه ورته ورسېدل ولړزولي شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده.